دا د آل انډیا رادیو د بهرنیو خپرونو پښتو څانګه ده او تاسو د دې مهال مهم خبرونه اورئ. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. هند به د اکتوبر په 28مه د هند او متحده ایالاتو د 22 وزیرانو د درېیمې ناستې کوربه وي. هسپانیا لومړنی لویدیځ اروپایي هیواد شو چې د کووډ-19 د پیښو شمیر پکې 1 میلیون ته ورسید. هندوستان د قانون د حاکمیت او خپلواکه قضایي قوې پر بنسټ دیموکراتیک سیاست لري. د اروپایي اتحادیې شورا مشر د کووډ-19 په اړه غیر رسمي ویډیویي کانفرنس اعلان کړ. احتمال شته چې نړیواله سوداګري به په 2020 کال کې له 9 څخه تر 9 سلنې راټیټه شي او له کووډ-19 څخه د رغېدو کچه له 9 سلنې څخه واوښتله. اوس هم د دې مهال بشپړ خبرونه واورئ. هند به د اکتوبر په 28مه نیټه په نوې ډیلي کې د هند او امریکا د 22 وزیرانو د خبرو اترو د درېیمې ناستې کوربه وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک ټي اسپر به په خبرو کې د ګډون لپاره هند ته سفر وکړي. د هند لخوا به د دفاع وزیر راجنات سنگ او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جے شنکر به د هندي پلاوي مشري وکړي. د 22 وزیرانو لومړی ناسته د 2013 کال د سپټمبر په میاشت کې په نوې ډیلي کې او ورپسې دوهمه ناسته او خبرې په واشنگټن ډي سي کې په 2019 کال کې ترسره شوې. د درېیمې ناستې او خبرو اترو اجنډا به ټولې هغه دوه اړخیزې سیمه ییزې او نړیوالې مسلې پوښي چې د دواړو لورو یې لیواله دي. هسپانیا په لویدیځ اروپا کې لومړی هیواد شو چې د کووډ-19 1 میلیون پیښې پکې تایید شوې دي. وروسته له هغې چې د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې د یاد وژونکي وایروس د 6,114 نویو پیښو راپور ورکړ، نو په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر 1,15,295 ته ورسېدو. د چهارشنبې په ورځ په 2 ورځو کې د 515 مړینو راپور ورکولو سره د مړو ټول شمیر 14,366 ته ورسېد. د ناروغۍ کنټرول خرابېدونکي وضعیت ډېری سیمې اړ کړې ترڅو بندیز پلی کړي. اراګون اعلان وکړ چې د پنجشنبې په ورځ د زارګوزا، اوسکا او تریول ښار کې محدودیتونه پلي کړي او مادرید به د دې اونۍ له پیل څخه ګرځند بندیز پلی کړي. د روغتیا وزارت نن وویل چې په نړیواله کچه هندوستان د هر میلیون نفوس تر ټولو ټیټ د کووډ-19 د پیښو راپور ورکوي. نن سهار په یوه ټویټ کې وزارت وویل د قربانیانو د مړینې کچې راټیټېدو سره چې اوس مهال 1.51 سلنه ده، همداراز دا د کووډ-19 له کبله د مړینې کچه یو له ټیټو کچو څخه ده. ویل کېږي د هندوستان د وګړو شمیر ته په کتو سره د مرکزی حکومت په مشرۍ دا د ازموینې، پیژندنې او درملنې ستراتیژي وه چې مثبتې پایلې درلودلې او د ایالتونو او متحده سیمو لخوا په اغیزمنه توګه پلي شوې ده. هندوستان د بهرنیو همکاریو د مقرراتو قانون پورې اړوند یوې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی دی. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ د څرګندونو په هکله د رسنیو د پوښتنو په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند انوراګ سریواستوا وویل هندوستان د قانون د حاکمیت او خپلواکه قضایي قوې پر بنسټ دیموکراتیک سیاست لري. د قوانینو جوړول په ښکاره ډول یو خپلواک جریان دی. د بشري حقوقو په پلمه له قانون څخه سرغړونه د منلو نه ده. هغه زیاته کړه چې د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د یو سم کتل شوي نظر تمه کېده. له دې دمخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر مایشل بیچلټ ویلي وو چې مبهم ټاکل شوي قوانین په زیاتېدونکي ډول د ناراضه غږونو پورته کولو ځپلو لپاره کارول کیږي. اغلی بیچلټ په هند کې د غیر دولتي سازمانونو لپاره د بهرني تمویل په محدودیتونو هم اندېښنه څرګنده کړه. د هند او بنگلاديش ترمنځ د هوایي ببل بندوبست اوس د نړیوال هوایي چلند عملیات نور هم پراخوي. د ملکی هوایي چلند وزیر هردیپ ایس پوری په یوه ټویټ کې وویل چې د هند او بنگلاديش الوتکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې 28 الوتنې ترسره کړي. هغه وویل چې د نورو هیوادونو سره د هوایي ببل تنظیماتو شمیر اوس 18 ته رسیدلی دی. د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 29مه نیټه د کورونا وایروس د ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په هکله غیر رسمي ویډیویي کانفرنس اعلان کړ چې موخه یې په یو شمیر هیوادونو کې د وبا ناروغۍ وضعیت کنټرول او هغه د ګډو هڅو د
پیل کېدو غوښتنه هم کړې ده. میشل په ټویټر کې لیکلي چې مشرانو ته د روان کال د اکتوبر په 29مه د غیر رسمي ویډیوي کنفرانس لپاره بلنه ورکوي. موږ کووډ-19 سره د مبارزې لپاره زموږ ډلهییزو هڅو پیاوړي کولو ته اړتیا لرو. اروپا د هغو سیمو له جملې څخه ده چې د سپټمبر له پیل راهیسې د نویو انتانونو بیا راژوندي کېدو تجربه کوي او ورځنی نوي لوړ ریکارډ یې ثبت کړی دی. له ډاکا څخه سلګوري ته د مسافر وړونکي ریل خدمات د راتلونکي کال د مارچ له 26مې نیټې څخه پیل کیږي. د بنگلاديش د ریل وزیر ښاغلي نورالاسلام سوجن د چهارشنبې په ورځ وویل چې د چلهټي او هالډبري کرښه به هم د همدې کال په ډسمبر کې د خپلواکۍ د ورځې نمانځنې په مراسمو کې پرانیستل شي. په پایل کې به باروړونکی ریل ګاډی په دې کرښه تیر شي. دغه څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د هند نوی ټاکل شوی عالی کمشنر وکرم ډوراسوامي د چهارشنبې په ورځ په ډاکا کې د بنگلاديش د ریلوې وزیر سره لیدنه وکړه. وزیر وویل چې د بنګ بانډو پټلۍ پله کار به راتلونکي میاشت پیل شي. دغه پل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي اړیکې پراخه کړي. د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس ویلي چې د نړیوالې سوداګرۍ ارزښت د تیر کال په پرتله به په 2020 کال کې له 7 تر 9% پورې راټیټ شي. راپور زیاته کړې که چیرې په راتلونکي میاشتو کې د وبا ناروغۍ راپورته شي نو دا د پالیسۍ جوړونکو لپاره د خراب چاپیریال لامل کېدلی شي او ناڅاپي د سوداګرۍ محدودیت لرونکو پالیسۍ کې به زیاتوالی راشي. په عین وخت کې د چین صادرات د وبا د پیل په لومړیو میاشتو کې له راټیټېدو وروسته په درېیمه روبه کې په کلکه رغول شوي او د کلنۍ ودې کچه یې نږدې 10% ده. لومړي وزیر نریندر مودي پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د نړۍ مهم پرمختګونو ته کتنه وکړه. په شمول د کووډ-19 پراخه ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې پرمختګ، د نړیوال ارزښت زنجیرونو دوامداره تنوع، پراختیا غوښتنې او مقرراتو پر اساس نړیوال سوداګریز نظم ساتلو اړتیا او په دې اړه د سوداګرۍ نړیوال سازمان پر مهم رول هم وغږېدل. دواړو مشرانو همدارنګه هوکړه وکړه چې په ورته مسلو به په اړیکه کې وي او په ټولو برخو کې به د دوه اړخیزو همکاریو لا ګړندي کولو لپاره کار وکړي. د اتحادیې حکومت نن وویل چې د هیواد د کووډ-19 د بیا رغېدنې کچه 90% ته رسېدلې. په تیرو 24 ساعتونو کې له 90,000 څخه ډېر د کووډ-19 ناروغان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي د رغېدلیو کسانو ټول شمیر 8,400,000 ته رسېدلی دی. اوس مهال د نوي پیښې شمیر د ټولو مثبتو پیښو یوازې 9.29% جوړوي. دا مهال په هیواد کې ټول ټال 9,15 فعاله پیښې شتون لري. په تیرو 24 ساعتونو کې د 55,838 نویو پیښو راپور ورکړل شوی دی چې په دې سره په هیواد کې تر دې دمه د ټولو پیښو شمیر له 7 لک څخه واوښت. قدرمنو اوریدونکو، په پای کې یو ځل بیا د مهمو او وروستیو خبرونو سرټکي واورئ. هند به د اکتوبر په 20مه د هند او متحده ایالاتو د 22 وزیرانو د درېیمې ناستې کوربه وي. هسپانیا لومړنی لویدیځ اروپایي هیواد شو چې د کووډ-19 د پیښو شمیر پکې 1 میلیون ته ورسید. هندوستان د قانون د حاکمیت او خپلواکه قضایي قوې پر بنسټ دیموکراتیک سیاست لري. د اروپایي اتحادیې شورا مشر د کووډ-19 په اړه غیر رسمي ویډیویي کنفرانس اعلان کړ. احتمال شته چې نړیواله سوداګري به په 2020 کال کې له 7 څخه تر 9% راټیټه شي او له کووډ-19 څخه په هندوستان کې د رغېدو کچه له 9% واوښتله. د خبرونو پای. لومړی وزیر مهارت، بیا روزنې او لوړ مهارت لپاره غوښتنه کړې. لیکنا سنیل ګوټاده، ژباړه پشپا کماری. دا د بدلون او د فرصت لپاره وختونه دي، خو د کووډ-19 وبا وخت خراب کړي. کورونا په ټوله نړۍ کې اقتصاد ګډوډ کړی دی. هندوستان هم د مالی کال په لومړۍ ربع کې په اقتصاد کې کموالی سره مخ وو، خو لکه څنګه چې نړیوال اقتصاد په دوامداره توګه ټیټېږي، د هندوستان اقتصاد لا د مخه په پرمختګ کې دی. په داسې حال کې لومړی وزیر نریندر مودي د دې په ټینګار سره وویل چې هندوستان په څیر وده کوونکي اقتصاد لپاره په اوسنی مهال کې مهارت، بیا روزنې او لوړ مهارت ته تر ټولو لویه اړتیا ده. د
वीडियो कॉन्फ्रेंस लारे द मैसूर पोहंतून द 2000 काल द कलीजे कॉन्वोकेशन वैना वर्कवलो पर महाल लुमड़े वजीर ववेल चे द मैसूर पोहंतून द पखवाने हिंदुस्तान द आलिज दाकड़े सिस्टम मरकज दे रातलून की हिंदुस्तान द हिले आओ वर्त्या जाए दे आओ द राजा रशी नलवादे कृष्ण राजा वदियार आओ द डॉक्टर एम विश्वरैया ली दिए डरक कड़े दे हगा द भारत रत्न अखिस्तून के डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन त हम इशारा वकड़ा चे प हम दगा पोहंतून के ये तदरीस कवा लुमड़े वजीर दा कौन को तलारखोना वकड़ा चे द खपल रिख्तिनी जवन प मुख्तलिफो मरहलों के द तालीम ललारे तरलासा शवी पोहा व कारवी हगा रिख्तिनी जवन द यो आली पोहंतून पतोगा व बाला चे द पोहे द तत्बीक लपारा बेला बेल लारे तदरीस कवी द लुमड़े वजीर द बयान अहमियत दा दई कला चे वक्त नंगवनो सरा डकवी बदलून द हिंद व हमदारा वदा पर जाए सातलो लपारा यवास नहीं लारा दा हित शहीदा हकीकत सखा ज्याद न शिके दाए द मकेंजी नडियो वाले अदारे यवे वरूस्ते मतालिये दे पायले त रसेदले चे तर 2013 काल पोरे प नड़ई के द स्लोर 1 मिलियनो सखा तर अता मिलियनो रोजगार पैदाशी दे ववेल चे सोदागरी आओ सनत द वदा वर्कवलो लपारा यवाजने लार द कारी ज्वाक प्यावड़े कवल दई द सॉफ्टवेयर शिरकतूनो मिली इत्तेहादिये यानी नासकोम लखवा द यवे वरूस्ते सर्वे लमखे पहिंद के यवाजे द मालूमाती टेक्नोलॉजी पर सेक्टर के द अटकल शवी स्लोर मिलियन कार कउन को नजदे सलवेक्त सलना ब अड़त्या वलरी चे द नवी पेचली टेक्नोलॉजी लका कोड कंप्यूटिंग मसनूई इस्तखबारात यानी AI आओ लोई मालूमात तहलीलूनो सराप मुबारजा के महारत पैदा करी पदे के हिच शक नश्ता चे हिंद अड़त्या लरी खपल जवानान द कारी महारतूनो सरा प्यावड़े कड़ी ओस महाल हिवा द नडिवाल बाजार द वोख्तो परता स्वाद लरून की कारी ज्वाक रामंस तकवी द हुनरूनो प्राख्त्या लपारा पमिली शोरा के द लुमड़े वजीर द सलाकार लखवा रापोर लमखे लहगोई सखा चे लपिंजला सखा नविष्ट कलंदी यवाजे 2 सलना रस्मी हरफवी रोजना ये तरलासा कड़िए आओ अत सलना ये गैर रस्मी मुसलकी रोजना तरलासा कड़िए पटूला नड़ई के द हुनर कमख्तला अमला मिलियना खलक लकार सखा लरे पाते केगी द जवानानो बेकारी दलील जोड़ख्त बेकारी दा हागा महारतूना चे प इक्तिसाद के शतून लरी आओ हागा महारतूना चे ये अड़त्या दा के तो पीर शतून लरी जवानान द महारतूनो द नश्तो वाले ला अमला द लोयानो प परतला नजदे द्रे चंदा डेरा बेकारी लरी दोई पदवा हमदारा तोगा द दंदे टीट कैफियत आओ द कार बाजार ना बराबरी सरा मख केगी सरबेरा लदे मेरमन अखु बेकार दा आओ या लग माश लरी आओ मजबूरी वी चे नीम वक्त लपारा कार वकड़ी या द लंड महाल करारदादुनो लांदे कार पगाड़ा खेक दी जोड़ख्ती बेकारी द नड़ी टूलो सीमो बांधे तासीर कवी आओ दा न यवाजे प इक्तसाद अगेजा कवी बल्कि द मसवाजुन आओ टूल शमूला टूलनो ता लेग हम खंड सरामख कवी कुमा चे द 2013 काल पायदून की परमख्तिया पर एजेंडा के शतून लरी पोहानवाई चे द महारत व्यारोजने आओ लोड महारत अड़त्या ल हकीकत सखा मालूमा के दलाइशी चे पनड़ई के ब हरो पिंजो जवानानो के यो पर रोजगार दाकड़े या रोजने के खकेल नदी पदा से हाल के चे द जवानानो नफूसो द नूलस सवा उवा नवी आओ 2000 उवलस तरमंज द यौसल न देश मिलियना तवदा कड़िए तुंजा दादा चे प जवानानो द कार ज्वाक अता 50.8 उवा मिलियना कम शविए परा सरगंदे दून की आओ पर मख्तलली इक्तसादुनो के लपिंजो तनो कारगरानो सखा द्वा दवरजे अता अशारिया यौ सिफर अमरीकाई डॉलरो आयदात लरी चे द शाउखा 200 हिंदी रुपयो सरा बराबर दी नोखत द महारत वदे की लईदा लका संगा चे लुमड़े वजीर मोदी द कॉन्वोकेशन सरगंदवने पजिरियान के पसमा तोगा इशारा वकड़ा हगा ववेल चे इदारात बायद द इंक्यूबेशन मरकजूनो टेक्नोलॉजी पराख्तिया मरकजूनो सनअती अकाडमी अड़ी के आओ अंजबाती सेडने बांधे तमरकुज वकड़ी दा द खुशहाली वर्दा चे द मोदी हुकूमत लखवा द पोहने सेक्टर पर इस्लाहातों के जेर बनावी डगर आउ द जोड़क्त इस्लाहातों त जांगड़े पामलर न शविये।